محترمو دی جمعو دی خطباتو موضوع شروع اسباب لعنت آغا کارونا و اسباب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پاگئی لعنت ویلے دا نو بعض دی آغی نمخ کی جمعو کی بیان شلو یو لعنتی سبب رشوت اخستل رشوت معلوم سیزا دے چانا یو هدیان یا دے چانا یو گفت اخستل چی دے آغا یو غیر حق آغا تویر کرشی او دے بل چا حق آغا تویر کرشی دے آغا دے پارا که په هر نوم باندې دا وصول کړی شي دا به رشوت وي او دای باندې معاشره کې ډیر زیات بګړاو بے انصافي راځي دیو جنا حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم لعن الراشی والمرتشی والرائش مسند احمد روایت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صحابی فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ویلے ہو الراشی والمرتشی رشوت اخستون کی ورکون کی والرائش اور رائش پاربی زبان کی ستویلے شی دی حدیث کی میں صحابی معنی کڑے دا الذي یمشی بینہما چې دې اخستون کې او خرڅون کې په دې مینس کې څوک زی راځي چاہے تا دلال ویل شي دلالی کول یره په دومره باندې برازي کو صاحب په دومره باندې راځي شي پلان کای صاحب دغه تلون کې او راتلون کې دیتا په عربي زبان کې رایش وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې لعنت ویل او رایش او وجم دا ورونو چې کله معاشره کې رشوت دا اخستل شي حقدار ته حق نه ملاويږي انصاف نه ملاويږي بیا به د بے انصافۍ دور وي او معاشره به بګړاوي لکه نن د هغې ډېر انسانان د هغې هغه کتلی شي دا د دې لعنتي کار دی وجه نه او دا اصل کی عادت دی یهود عادت دا اونه دی امت تام را منتقل شول او امت کې امدام کیږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې لعنت ویل یو ورونو لعنتی اسباب کې په دې مړی باندې چې کله یو د چار رشتہ دار خپلوان هغه وفات شي نو بیا بازي نارینه کوي او اکثر دا کار زنانه کوي غیر شرعی کارونا غیر شرعی جڑاگانی دا پا غبانی کول شي او ډیر کرتا دا دی محبت اظهار آغا گنل شي چیر دا مړی دی خلقو دا ډیر محبوب کدا سے او نکی نو بیا با خلق دا وی چیر دا خو پا دا مړی پا دی خلقو باندې ډیر سپک دبانی خوادو چا جڑاو نکڑلا په د باندې غواړو چا چیغې ونه والې چا باندې ویر ونه کړل نو دا خلک به وی چې دا خو ډېر زیات سپک او پښتنو یې بیا ځان ته قاعده جوړه کړې ده چېرې مړی چې دا په ژړا باندې خښ کړ حال دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې لعنت ویلی ده حدیث کې دی ابو موسی اشعری رضی الله عنه د رسول الله مشهور صحابي ده دا صحابي آخری وقتو قریب الموت مرد قریب نو دی دوران کې بدبانی یو بیهوشی راغله دا سه شي کله کله دا قریب الموت خلک دا سه خیال وته کوي چې دا وفات شول مړ شول حال لاله چې دا سي نوي نو دا ابو موسی شریر الله په دغه سي کیفیت کې وو بدبانی بیهوشی راغله نو فصاحت امراه د خزه چې و سره ناسته واغې چیغې جوړې نو ابو موسی اشعری رضی الله رک سات بعد بیا په خپل هوش کې راغله
او دا ژړاګانې خو ده واورېدې نو د خپلې ښځې ته وی د خپله ښځه متوجه کوي دې ته اما علمت ما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته پته نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې کار متعلق څه ویلي یو کس نارینه ده او که زنانه ده چې دغسې انداز کې چغې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم څه په دې باندې ویلي نو حدیث کې دی چې دی ورته ووایي بلا ځکه صحابه کرام نارینه او که زنانه وو د هغوی مجلسونو کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ذکر کړی نو چې کله حدیث ذکر کېږي بیا هغه خلک په حدیثو باندې پوهېږي ځکه که ته په دې بیاناتو کې خطبو کې او دې تقریرونو کې بس کیسې او کهانې نو خلک بیا کیسې ډېرې زیاتې کوي بیا هغه شی بیانوي او که حدیث بیانېږي نو د الله شان ده چې هغه خلکو ته بیا حدیث یادي خوش نصیبه دي هغه انسانان چې د هغوی منبرونه په قال الله قال رسول باندې آباد وي د هغې نه هغه بیانېږي نو دې زنانه د ابو موسی اشعري رضی الله ته وایي بلا ویلې نه ما ته پته یې رسول الله او حدیث کې ثم سکتت دا چوپم شوله غلی شو دا نبی دا د ابو موسی اشعري رضی الله ښځه چغې بندې کړلې نو بیا د دې زنانه نه د ابو موسی اشعري رضی الله د ښځې نه چا تپوس چې ای شیء قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته خو خاوند صرف دومره وي اما علمت ما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او تا ورته وایي چېرته پته دا څه شی ویلی وي رسول الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا مبارکه په دې وخت کې څه ده نو هغې ورته وایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لعن من حلق او سلق او خرق رسول الله صلی الله علیه وسلم په درې قسمه خلکو باندې لعنت ویلی ده هغه حلقه چې هغه د غم د وجې نه د سوګ د وجې نه ویښته وخروي سر وخروي عربو کې دا عادت و چې کله په هغوی باندې غم راغلو سر به یې وخرول دا کله کله وي یو شی په یو علاقې کې د غم علامه جوړ شي بعض شیز هغه د خوشحالۍ علامه جوړه شي نو دا یو عادت د عربو چې کله په چا باندې غم راغلو نو هغه به ویښته وخرولو که نارینه به و که زنانه به رسول الله په دې باندې لعنت ویلی ده لعن من حلق نبی هم فرمایي چې چا د غم د وجې نه سر وخروه د الله لعنت دی وي په ده باندې ګوره د الله لعنت دا معمولي شی نه ده ګوره مسند احمد کی یو روایت ده عائشہ رضی فرمایي چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو سفر کې وو قافله روانه وه نو د دې عائشہ رضی الله یو خو دې په هغې باندې لعنت وي د عائشہ رضی الله رسول الله فرمایي چې دا د قافلې نه وروسته وو دا به په قافلې کې موږ سره دا اوښ نه ځي ځکه نبي هم فرمایي لا تصحبني شیء ملعون چې په کوم شي لعنت وویلی شي هغه به موږ سره ملګرتیا نه کوي موږ ملګرتیا کې به نه ځي رسول الله اوښ هم واپس اگر چې اوښ چې دا غیر مکلف ده دې باندې د الله حکمونه داسې نه دي موږ تاسو په شان لازم خو چې په هغه اوښ باندې لعنت وویلی شي رسول الله د خپلې قافلې نه بار واپس یې کړ نو نبی هم لعنت ویلی په دغو خلکو چې د غم د وجې نه سر وخروي او سلقه یا چغې وایي لکه ډېر انسانان خاص کر کې زنانه هغوی باندې چې غم راشي بس بالکل بیا بېقابو وي بیا به لو غټې غټې چغې به وایي رسول الله په دا که نارینه ده او که زنانه ده په دې باندې لعنت ویلی صحیح ده انسان باندې چې غم راشي د انسان یو خپل رشته دار محبوب هغه مړ شي نو دا معمولی کار نه وي رسول الله خپل بچی وفات شو رسول الله هم ته راوړلی شول نبی صلی الله علیه وسلم سترګو نه اوښکې روانې دي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمایي وانت یا رسول الله تم ژاړې د الله رسول وسلم نبی هم فرمایل یا عبدالرحمن ابن عوف زویا ان القلب يحزن زړه غمجن کېږي والعین تدمع سترګو نه بیا اوښکې خامخا بهیږي دا د انسان فطرت ده چې د ده زړه غمجن شي نو سترګو نه به اوښکې روانې وي دا د فطرت سره جوړه خبره ده دا ناروا کار نه ده دا چغې وهل
دیوانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ویلے دا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی او خرقا یا چې چا گریوان او عربو بیا گریوانو نشلول جاهلان خلق دا سکوي چې د غم دی وای بیا گریوانو نشلول نبی صلی الله علیه وسلم بده باندې لعنت ویل دا لعنتی کار دا دینه بزان سره سید ورونو د چا جدائی د چا مرګ دا معمولی کار نه وي خو دومره دا د الله د حقوق د الله د حدود د هغه په لحاظ ساتل شي کني بیا به دا غم د پاسه بل غم وي یو خدا غم دا بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت